سلامونه دوستانو په دې له چې روغ جوړ به وای دا چې ایکس امپایر ځینو کسانو ته ان اف ټي ورکړی وي په هر ان اف ټي کې 9 د ایکس کوین موجود وو نو څنګه کولی شو خپل ان اف ټیانې اوس کنورټ کو دغه کوین ته ترڅو موږ ته 9 کوین راکول شي نو د په اړه په دغه ویډیو کې معلومات درکوم نو د زیات معلومات لپاره که چېرې تاسو غواړئ نو زما ټلګرام چینل جوین کړئ په دې کې زه هره ورځ تاسو ته نوي اپډیټ معلومات خپروم لینک یې ډسکرپشن کې شته رابشي دوستان دغه لپاره به تاسو خپل موبایل کې ایکس امپایر راخلاص کړئ کله چې ایکس امپایر بورډ راخلاص کړ نو دلته تاسو ته ښکاري چې انچین ویډرا روانه ده هغه ترسره کیږي او اوس مهال موږ څه کوو یعنې انچین ویډرا لپاره زموږ چې کوم ټوکن دی هغه رسیږي او د دې لپاره ماته ډېر کسانو ته خپل ان اف ټیانې ورکړي ماته خپل اته ان اف ټیانې راکړي دلته که چېرته تا ان اف ټي درکړي دغه ځای کې به تاسو ته دغسې لیکل شوي وي اته ان اف ټیانې راکړي وي یوه ان اف ټي 9 کوین کېږي او اته ان اف ټي 15 لکه 52,000 کوینز کېږي یا ټوکن کېږي نو دونه ټوکن د دې څخه جوړېږي اوس دوی څه وایي چې اوس تاسو کولی شئ دغه ځای نه کنورټ NFT to X کوین وایي تاسو خپل NFT اوس X کوین ته تبدیلولی شئ چینج کولی شئ څنګه کنورټ کولی شو په دغه باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ دلته دوی درته 3 سټیپونه یاد کړي دي لومړی سټیپ وایي دغه ادرس کافي کوي او دغه ادرس تاسو خپل NFT راولېږئ دوهم سټیپ وایي ستاسو NFT په 24 ساعتونو کې X کوین ته تبدیل شي او موږ به ستاسو په بیلانس کې زیاته کړو دریم سټیپ دغه ده چې تاسو کولی شئ همدغه NFT ټوکن د اکتوبر په 24 تاریخ پر 12 بجې UTC وخت چې افغانستان پر وخت 4 بجې او 30 دقیقې راځي هغه نه وروسته تاسو ویډرا کولی شئ خو ټون کیپر ته ویډرا کوئ انچین باندې ویډرا کولی شئ انچین مطلب ټون والټ ته کولی شئ ټون والټ زموږ تاسو لپاره غوره والټ چې دی هغه ټون کیپر دی هغه ته ویډرا کولی شئ خو دلته دوی امپورټنټ یادونه کړې ده ډېره مهمه یادونه یې وکړې ده دې ته باید موږ تاسو ټول متوجه اوسو دلته دوی وایي چې تاسو کوم ان اف ټیانې موږ ته رالیږئ باید هغه والټ نه راولېږئ چې مخکې تاسو د ایکس امپایر سره کنیکټ کړی همغه والټ ته موږ درته ان اف ټیانې لیږلې وي یوه خبره ده او بل دا چې کوم مقصد موږ درته مخکې ان اف ټیانې لیږلې وي کوم والټ ته تاسو مخکې ایکس امپایر سره کنیکټ کړی وي همغه والټ به اوس هم تاسو راشئ ورسره کنیکټ به کوئ او همغه والټ نه تاسو موږ ته باید ان اف ټیانې راولېږئ او اوس هم باید والټ ستاسو ورسره کنیکټ وي نو رابشئ د ټول نه مخکې به دغه ځای کراس کړئ دلته تاسو ته لاندې انچین ښکاري ګورئ دغه ځای کې دا به کلیک کوئ کله مو چې کلیک کړ دلته به راشئ په کنیکټ والټ باندې به تاسو کلیک واخلئ ګورئ دا امپورټنټ خبره ده په دغه چې کله کلیک واخیست اوس به دلته تاسو په ټون کیپر باندې ورته کلیک واخلئ خپل کوم ټون والټ مو انتخابوم ما خپله ټون کیپر کنیکټ کړی او که تاسو کوم والټ ورسره کنیکټ وي همغه نو تاسو چې کوم والټ کې ان اف ټیانې لرئ همغه به بالکل ورسره کنیکټ کړئ دلته زه همدغه لرم په کنیکټ باندې کلیک کوم ورته تاییدوم او دې سره زما والټ چې دی هغه ورسره کنیکټ شو کله چې تاسو والټ کنیکټ شو نو دلته به اوس تاسو ته خپل هغه ادرس ښکاره شي مقصد ستاسو والټ چې دی هغه کنیکټ شو دغه ده کنیکټ شو او تاسو ته اوس ښکاري چې دغه ستاسو والټ دی دغه ځای نه کنیکټ شو په دغه والټ کې باید تاسو خپل ان اف ټیانې ولرئ اوس موږ څه کوو د ټول نه مخکې به راشئ دلته به کلیک واخلئ په دغه کنورټ ان اف ټي باندې او دا ادرس باندې سمپل یو کلیک واخلئ ښه صرف داسې کلیک او ډایرکټ کاپي کېږي دغه ده کاپي شو کله چې کاپي شو راشئ خپل موبایل کې همدا ټون کیپر اخلاص کړئ کله مو چې ټون والټ یې ټون کیپر اخلاص کړ دلته به راشئ په دغه کلیکټیبل باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ نو دلته زه خپله نور ان اف ټیانې ما خرڅې کړي دي 3 ان اف ټیانې لرم دغه 3 ان اف ټیان چې کوم دا زه اوس لرم او دا به یوه تاسو ورلیږي دلته به تاسو کلیک ورته واخلئ کله مو دلته کلیک واخیستم په ان اف ټي باندې بیا راشئ دلته ټرانسفر بټن ښکاري په دې ټرانسفر باندې کلیک وخلئ او د پورت ځای کې تاسو هماغه ادرس ورته پیسټ کړئ کوم چې اوس تاسو ته درکول شوی و راشئ بیا په کنټینیو باندې کلیک ورته واخلئ کله مو چې کنټینیو باندې کلیک واخیستم نو دې نه وروسته به تاسو په کنفرم باندې ورته کلیک واخلئ نو دا په یاد ولرئ چې تاسو نه 0.01 ټون چې 0.08 کېږي یعنې 8 سنټه کې هغه درنه په فیس کې ګرځول کېږي تاسو لږ څه نه څه فیس هم باید دلته ولرئ چې دغه باندې تاسو نه ګرځول کېږي نو راشئ په کنفرم او سینډ بټن باندې ورته کلیک واخلئ او دې سره به تاسو ورته تایید کړئ کله مو چې تایید کړله او ستاسو دغه یوه ان اف ټي چې کومه ده دا به ولېږل شي خو زما انټرنیټ چې کوم دی هغه کټ شو زه بیا هڅه کوم دوباره به زه دغه ور ولېږم دغه ځای نه دغه د زه بیا په سینډ بټن باندې ورته کلیک کوم دا زه ورته تاییدوم او دې سره به دغه زموږ ان اف ټي چې کومه ده هغه سینډ شي همدغه ادرس ته ګورئ زموږ ان اف ټي چې ده هغه سینډ کېږي ښه دا ان اف ټي سینډ شو بیا کلیکټیبل ته راشئ نو دلته راشئ په بل ان اف ټي باندې تاسو ورته کلیک واخلئ بیا راشئ په ټرانسفر بټن باندې کلیک واخلئ او ادرس ورته پیسټ کړئ په کنټینیو کلیک واخلئ او د بل ان اف ټي هم په دغه طریقه تاسو لیږلی شئ نو تاسو به 3 واړه ان اف ټیانې ور ولېږئ کله مو چې خپلې 3 واړه ان اف ټیانې د دوی هغه ادرس ته ولېږئ
نو درې وړ NFT یا څومره چې NFT تاسو لرئ ټول به ورولېږئ، یوه دانه کله مو چې ورولېږله دغه ټوکن به تاسو ته کنورټ شي او ټول به تاسو سره په ایکس امپایر کې زیات شي. نو زما په نظر دا ټول ټوکن به دلته تاسو سره په ایکس امپایر کې زیاتېږي. ایکس امپایر په دغه دلته بیلانس کې به در سره زیات شي، دغه ځای کې به تاسو وډرا کوئ.